بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې کله تاسو سره په خپل منځ کې په یو مسئله کې اختلاف لرئ، نو دا اختلاف به د دښمني تر حده نه رسوئ. امام شافعي رحمه الله د یوې پیچیده مسئلې په اړه له یو عالم سره مناظره درلوده. امام شافعي رحمه الله او دې عالم ډیرې خبرې سره تاو را تاو کړي. د دواړو غږونه سره پورته شول، خو یو هم د بل خبرې ته قایله نه شو. د هغه بل عالم د غصې له امله رنګ په بله اوښتی و. مجلس تمام شو او دواړه د تلو لپاره پورته شول. چې کله د وتلو لپاره پورته شول، امام شافعي رحمه الله د عالم لاس ونیو او ویل آیا دا به غوره نه وي چې موږ د رایې د اختلاف سره سره ملګري پاتې شو؟ وګورئ د امام شافعي رحمه الله شان ته او د امام شافعي رحمه الله رفتار او کردار ته. خو نن ورځ که ته یو عالم سره په یوه مسئله کې اختلاف لري، په هغې مسئله کې ته هم ځان ته دلایل لري، هغه عالم هم دلایل لري، د دې پر ځای چې کینی په هغه مسئله کې یو بل ته قناعت ورکړي، د دوی اختلاف د دښمني تر حده رسیږي، یو د بل مرګ ته ولاړ وي. او ځینې په نامه ملایان خو بیا د خپل شهرت او مشهورتیا لپاره په هر څه باندې لاس پورته کوي، په هیڅ څه باندې نه شرمیږي. همدارنګه د حدیثو یو عالم د خلیفه په وړاندې حاضر شو. د خلیفه په دې مجلس کې یو کس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث بیان که. کله چې هغه کس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث بیان که، نو عالم ترې په حیرانی سره پوښتنه وکړه، دا کم یو حدیث دی؟ دا دې له کومه راوړی دی؟ ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم پورې دروغ تړي؟ هغه کس د حدیثو دی عالم ته وویلې دا حدیث د ثبوت تر څنډو رسیدلی دی، یعنی مسند او صحیح حدیث دی. د حدیثو هغه عالم په پخوانی انداز کې ځواب ورکه، نه، دا حدیث تر اوسه پورې موږ نه دی لیدلی او دا حدیث تر اوسه پورې موږ نه دی اوریدلی. په مجلس کې یو هوښیار وزیر هم ناست و. هغه عالم ته ولیدل او په اطمینان سره یې پوښتنه وکړه، ای شیخه، آیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول مبارک احادیث تا ته یاد دي؟ د احادیثو هغه عالم وزیر ته ځواب ورکه، نه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول احادیث ما ته یاد نه دي. وزیر بیا پوښتنه وکړه، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو نیمه برخه به خو ستا په ذهن کې ناسته وي؟ هغه عالم ځواب ورکه، غالبا. وزیر وویلی، نو پوشه چې دغه حدیث چې دې کس په دې مجلس کې بیان که، د هغه نیمایي احادیثو له جملې څخه دی چې ستا په یاد نه دي. په همدې سره دغه بحث پای ته ورسید. خو په تاسف سره باید ووایو، نن ورځ چې یو عالم یو مسئله د قرآن او د سنت په استناد سره بیانوي، خو ځینې کسانو ته چې هغوی خپل ټول ژوند په خرافاتو او په بدعت کې تیر کړی دا مسئله معلومه نه وي، نو زر تر زره په هغه کس باندې ټاپه ولګوي چې دا مسئله د کم ځای کړه.
خیر دی ته په خپله ناپوهي او په خپل جهل باندې اقرار وکړه چې زه پرې نه پوهېږم دا پې پوهېږي تاسو ته یې بیان کړه تا ته به معلومه نه وي تا به په کتابونو کې لیدلې نه وي خو هغه مسئله به شتون لري خو ستا ناپوهي او ستا جهل په دې مسئله باندې د دې دلیل نشي کیدلی چې دا مسئله د سره شتون نه لري یا دا تاسو ته داسې کس بیان کړی چې هغه داسې ده یا داسې د الله نه وویرېږه نن خو به د عوامو خلکو په سترګو کې خاورې واچوي د خپلو شخصي ګټو او منافعو لپاره د حشر په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې درېږې بیا به الله رب العزت ته څه جواب وایي ته په خپله که د حق خبره نشې کولی د فاسدو رواجونو د شرک او خرافات او د بدعت په وړاندې مبارزه نشي کولی نو هغه کسان چې په دې لاره کې قربانی ته تیار دي د شرک خرافات او د بدعت په وړاندې مبارزه کوي نو د الله نه وویرېږه د هغو په مقابل کې خو مه درېږه بس الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله ته د حشر په ورځ جواب ډیر سخت دی ډیر سخت همدارنګه فضیل بن عیاض رحمه الله او عبدالله ابن مبارک رحمه الله سره کلک ملګري وو دواړه قوي عالمان او نیک انسانان عبدالله بن مبارک رحمه الله د جهاد لپاره تر سرحدونو لاړ تر څو د کفارو او د هغوی د مزدورانو په وړاندې جهاد او مبارزه وکړي او فضیل بن عیاض رحمه الله په بیت الله شریف کې په عبادت بوخت پاتې شو فضیل بن عیاض ته د عبادت پر وخت یوه ورځ عبدالله ابن مبارک رحمه الله ډیر یاد شو د هغه له یاد سره ورته هغه ورځې هم په یادې شوې چې دواړه به په بیت الله کې په عبادت او په ریاضت باندې بوخت و فضیل بن عیاض رحمه الله عبدالله ابن مبارک ته خط ولیک چې عبدالله بیرته راشه تر څو یو ځل بیا په بیت الله شریف کې د عبادت او د قرآن کریم د درسونو جلوې پورته کړو او عبدالله ابن مبارک هلته په جهاد باندې بوخت د فضیل بن عیاض خط عبدالله ابن مبارک رحمه الله ته ورسید عبدالله ابن مبارک رحمه الله چې د فضیل بن عیاض رحمه الله خط ولست نو د ځواب لپاره کیناست او ویلی کړ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب عبدالله ابن مبارک فضیل ابن عیاض ته لیکي ای د حرمینو عابده موږ وګوره ای د حرمینو عابده لو ابصرتنا که تا موږ لیدلی نو تا ته به معلومه شوې وی چې ستا عبادت د جهاد په مقابله کې لوبه هسې ستومانتیا ده او بیا ورته لیکي هغه انسان چې خپله څیره په اوښکو لمدوي زموږ سینې هم په وینو لړل شوي دي یا هغه کسان چې خپل اسونه په بیکاره کارونو کې ستړي کوي زموږ اسونه د حملې په سبا له ستړیا څخه ټوک ټوک وي او عبدالله ابن مبارک ورته لیکي د عبیر وږمې دې تا ته مبارکې وي عبیر یو ډول ښایسته خوشبو ده نو عبدالله ابن مبارک ورته لیکي چې د عبیر وږمې دې تا ته مبارکې وي زموږ عبیر د اسونو له پښو نه پورته کیدونکی پاک ګرد او غبار دی یعنې موږ لپاره دغه خړ ګردونه له خوږې خوشبو څخه غوره دي او بیا ورته لیکي موږ ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه سمه او ریښتونې خبره یاده شوې ده هغه خبره کومه ده دا ده چې د مجاهد په پوزه کې د الله رب العزت په لاره کې د جهاد پریوتی ګرد او د غړبېدونکي اور لوګی برابر نه دی یعنی کله چې د الله رب العزت په لاره کې دغه خړ ګرد یو انسان تیر کړي نو څنګه به الله رب العزت په هغه د دوزخ لوګی وګوري الله به د دوزخ له اوره ساتي او په پای کې ورته لیکي دا وګوره د الله رب العزت کتاب زموږ په منځ کې خبره کوي چې شهید مړ نه وي د الله رب العزت کتاب دروغ نه وایي له دې وروسته عبدالله ابن مبارک ولیکل د الله رب العزت ځینې بندگان داسې هم شته چې د هغو لپاره
الله رب العزت د صیام دروازې بیرته کړي، یعنی د روژې دروازې ورته بیرته کړي. هغوی چې څومره روژې نیسي هغومره بل څوک نشي نیولی. او ځینې بندګانو ته الله رب العزت د قرآن د تلاوت توفیق ورکړی وي تر څو د نورو په زړونو کې د علم د لاسته راوړلو شوق پیدا کړي. او ځینې بندګان د جهاد میدان ته وردانګي. او ځینې داسې دي چې هغوی ته الله رب العزت د قیام اللیل یعنی د تهجدو د لمانځه توفیق ورکړی وي. ته چې هر کار کوي هغه له دې کار څخه غوره نه دی کوم چې زه کوم، او زه چې کوم کار کوم هغه له هغه کار څخه غوره نه دی کوم چې ته کوې. موږ دواړه د خیر کار کوو. ګورې د عبدالله ابن مبارک رحمه الله ښایسته ویناوو ته چې د عبدالله ابن مبارک رحمه الله په دې ښایسته ویناوو سره د دواړو اختلاف پای ته رسیږي. نو زما هغه وروره چې ته تبلیغ کوي، خلک د الله رب العزت دین ته رابلې، قرآن او سنت بیانوي. که ستا یو بل ورور د دین په یوه بله شعبه کې کار کوي نو ته ځان په هغه باندې اوچت مه ګڼه چې د دین ټول کار ما کړی دی، نور ټول خلک پاتې دي. مجاهده وروره، تا ته چې الله رب العزت دا توفیق درکړی چې توره دې پورته کړې، ټوپک دې پورته کړی، د کفارو او د منافقینو په وړاندې مبارزه کوي، د مظلومانو د حقوقو دفاع کوي، د اعلای کلمت الله لپاره جنګیږي، الله دې درنه قبول کي. خو که ستا یو بل مسلمان ورور چې هغه ته الله رب العزت دا توفیق نی ورکړی د دین په یو بله شعبه کې کار کوي او هغه کار یې د ستایلو وي، ته په هغه باندې مه لګېږه. الله رب العزت دې ستا جهاد هم قبول کړي، الله دې تا ته پکې اخلاص درکړي. او زموږ هغه بل ورور چې د دین په یو بله شعبه کې کار کوي، خلک د الله رب العزت دین ته رابلي، مبارزه کوي، د هغه دې هم الله رب العزت قبول کړي. اختلافاتو ته ضرورت نشته. بس که زموږ هدف د الله رضا وي، اخلاص او صداقت په خپلو کړنو کې ولرو، کله به هم اختلاف نه کوو. د خودغرضي او د شخصي ګټو لپاره همیش خلکو لاس په دښمني او په اختلافاتو پورته کړی. الله دې موږ د اختلاف او د دښمني نه وساتي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د بخاري حدیث هم دی او حافظ ابن کثیر رحمه الله دا واقعه په البدایه والنهایه کې هم رانقل کړي. د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم کړنلاره هم دغه وه، یعنی هغوی به اختلاف ختمو. د مکې مشرکینو د مسلمانانو د جنگ لپاره یو زبردست لښکر برابر کړ چې تر دې وخته پورې عربو داسې په وسله سنبال او ډیر لښکر نه ولیدلی. کله چې په مدینه منوره کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د مشرکینو د دې قصد او د دې حیلې نه خبر شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم یوه کنده ویستله چې له امله یې مدینې ته څوک نشو ننوتلی. لوی خندق یې د مدینې منورې تر شا وکړ. نو له همدې امله یې یوې څنډې ته واړوله. په مدینې منوره کې د بنو قریظه په نوم یوه قبیله وه چې وګړي یې تل په همدې انتظار کې و چې کله به یو څوک یا یوه ډله په مسلمانانو باندې حمله کوي. بس همیش به هغه ظالمانو د دې انتظار ویست. نو د مشرکینو دا حمله او د مشرکینو دا تیاری د بنو قریظه لپاره یوه زرینه موقع وه. نو همدغه بنو قریظه د مشرکینو د مرستې لپاره راغلل او لوټمار یې پیل کړ. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په خندق باندې پیرول او د مسلمانانو لپاره دغه ورځ ډیره سخته ورځ وه. واقعه ډیره طولاني ده، زه درته لنډه وایم. بیا الله رب العزت یو تیز باد راولیږه چې هغه تیز باد د مشرکینو کتارونه ګډ وډ کړل او کمې خیمې چې هغوی لګولې وې او کم دیګي چې هغوی بار کړي ول، الله رب العزت د تیز باد او د شمال په وسیله هغه ورته ټول چپه کړ او مشرکین په شپه کې د ماتې سره مخ شول او مخ په شا حرکت وکړ. نو کله چې مشرکین لاړ
نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم خندق پریښود او مدینې منورې ته راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کوم صحابه کرام ول هغوی هم هر څوک خپل کور ته لاړل او خپلې وسلې کیښودلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم خپل کور ته لاړه او وسله یې کیښودله او غسل یې وکړ. ماسپښین وخت و چې جبرائیل امین راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې غږ وکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورته شه. جبرائیل علیه السلام ورته ویل ای د الله رسوله آیا تا خپله وسله کیښودله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل امین ته ځواب ورکړ هو. جبرائیل امین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ملائکو خو لا تر اوسه وسله نه ده ایښې. زه همدا اوس د هغوی له ډلې څخه راغلم. موږ هغوی پسې تللي وو. الله رب العزت تا ته د بنو قریظه په لور د تللو حکم کوي. زه هم د هغوی خواته ورځم او هغوی به ولرزوم. ګورې د جبرائیل امین علیه السلام خبرو ته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو چاته امر وکړه چې خلک خبر کړي. هغه خلک خبر کړه او هغه خلکو ته اعلان وکړه هر څوک چې اوري او تابعدار دي هغوی دې د مازدیګر لمونځ په بنو قریظه کې وکړي. خلکو چې دا خبره واورېده نو د وسلې په لور ورتاو شول او د وسلې اخیستو وروسته د بنو قریظه په لور مخه وکړه. په لاره کې د مازدیګر د لمانځه وخت شو. متوجه اوسئ. ځینې خلکو وویل موږ به د مازدیګر لمونځ په بنو قریظه کې کوو خو ځینو نورو بیا ویل چې موږ به لمونځ همدلته کوو. اختلاف راغی. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نه غوښتله. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب دا و چې موږ زر تر زره ورسیږو. نو ځینې خلکو همدلته لمنځونه وکړل او ځینې نورو لمنځونه وروسته کړل او په بنو قریظه کې بیا ادا کړل. دا خبره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسیده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هیچ چا باندې اعتراض ونه کړ. بنو قریظه یې محاصره کړل او الله رب العزت یې فتح په برخه کړ. ګورې په دې پیښه کې د پام وړ خبره دا ده چې صحابه و کرامو رضی الله عنهم د اختلافاتو سره سره بیا هم ملګري او دښمن لپاره یو لاس. د هغوی د اختلاف پایله دا نه وه چې د بیلتون او د دښمني ښکار شي. نو تاسو هم له خلکو سره تر خپلې وسې پورې همدغه معامله اختیار کړئ. وګورئ چې د خلکو مینه له تاسو سره څومره ډیریږي بلکې له هغوی وړاندې به الله رب العزت له تاسو سره مینه وکړي. دا ضروري نه ده چې موږ متفق شو بلکې دا ضروري ده چې موږ اختلافات ونه کړو. امام شافعي رحمه الله چې کله هغه عالم سره په یوې مسئله باندې مناظره کوي ډیرې خبرې سره تاووي راتاووي د دواړو غږونه سره پورته کیږي خو یو هم د بل خبرې ته نه قائله کیږي او کله چې مجلس تمامیږي د تللو لپاره پورته کیږي امام شافعي رحمه الله د هغه عالم لاس نیسي او ورته وایي دا به غوره نه وي چې موږ د رایې د اختلاف سره سره ملګري پاتې شو. خیر که ته نن یو عالم سره په یو مسئله کې اختلاف لري خو د خپل دا اختلاف د دښمني تر کچې مه رسوه چې په هر مجلس کې او هرې جلسې کې هغه پسې بدې ردې وایي ان تر دې چې د هغه مرګ او د هغه قتل ته تا ایښي وي. الله ته به څه جواب وایي؟ ځینې خو داسې دي صحیح دی په یو مسئله باندې پوهیږي په هغه مسئله باندې پوره علم لري دلایل هم لري چې چا سره اختلاف کوي او ځینې خو داسې دي چې تر اوسه د مقصوره او د ممدوده د الفونو ترمنځ فرق نشي کولی خو چې کله یوه مسئله اوري چې هغه د د شخصي ګټو خلاف وي د د شخصي اغراضو خلاف وي بیا هم په هغه عالم باندې تورونه لګوي او ځان هم د مخالفینو په ډله کې دروي چې زم هم یو څه یم خو په خپل جهل او ناپوهي باندې خبر دی. پس یا الله زموږ عملونه او زموږ ویناوې د خپل رضا دپاره وګرځوه. په هغو لارو باندې موږ روان کړه چې هغه د ستا د رضا سبب وي ستا د خوشحالي سبب وي او د هغو عملونو او د کړنو نه موږ وساته چې په هغه باندې ته او ستا حبیب خفه کیږي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه
چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.